په دې ویډیو کې به مونږ تاسو ته دا وښایو چې سکیلر څه ته وایي او ویکټر څه ته وایي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې فزیکس یا ساينس چې کوم دی په عمومي توګه دا د کچ میچ پوهنه ده. دې کې موږ د مقدارونو یا د څیزونو کچ میچ کوو. بیا داسې مقدارونو سره زموږ معامله راځي چې د هغې د بیان دپاره موږ ته یوه شمیره یا ماګنیچیود او یو یونټ پکاري. د دې په پرتله موږ سره داسې مقدارونه هم شته چې د هغې د بیان دپاره موږ ته د ماګنیچیود یا د شمیرې د یونټ نه علاوه د یو بل شي ضرورت هم پیښیږي او هغې ته وایي ډایرکشن یا اړخ. نو د دې مطلب دا شو چې زمونږ معامله د دوه قسمه مقدارونو سره پیښیږي. هغه مقدارونه چې د هغې بیان په یو شمیره او په یو یونټ پوره کیږي هغې ته سکیلر مقدارونه وایي. مثالونه به مونږ لږ ساعت کې وګورو. هغه مقدارونه چې د هغې بیان نیمګړی وي تر څو چې مونږ د هغې سره اړخ ونښیو. نو دا د اړخ خبره چې کله پکې شامله شي د یو مقدار سره نو د هغې نه مونږ ویکټر وایو چې مونږ دا توپیر وکړی شو چې دا د سکیلر او د ویکټر دا کم قسمه مقدار دی. د هغې وجه دا ده چې په نیچر کې سکیلر مقدارونه چې کوم دي نو د هغې چې کومه جمع ده د هغې د یو بل نه لرې کول دي د هغې د یو بل سره ملټیپلیکیشن دی دا ډېر بدل دی د ویکټر مقدارونو د یو بل سره د جمع د یو بل نه د لرې کولو یا د یو بل سره د ملټیپلیکیشن یا په یو بل باندې ویشلو دا ټول کوم اپریشنز چې کوم دي کوم کارونه دي دا ټول بدل دي په سکیلرز کې او په ویکټرز کې. نو راځئ چې یو څو مثالونه وګورو چې موږ سکیلر څه ته وایي او ویکټر څه ته وایي. نو راولئ چې لاول وګورو چې سکیلر څه ته وایي. سکیلرز د مثال په توګه مونږه وخت کچ کوو ټایم. د وخت کچ میچ مونږه کوو. نو د دې د کچ میچ لپاره مونږ ته د یو شمیرې ضرورت دي او د یو یونټ. د مثال په توګه د یو سړي عمر 20 کاله دی 20 years. په دې کې دا 20 چې کوم دی دا زموږ شمیره ده یا میګنیچیود دی او دا کلونه چې کوم دي یا years بدل د ماری کوي دا یونټ شو. نو که ته یو سړي ته ووایې چې ستا عمر 20 کاله دی نو دا د وخت کچ میچ تا وښودو او د وخت دا کچ میچ د کچ میچ بیان په دوو خبرو پوره کیږي شمیره او یونټ. دغه شمیره په دې یونټ باندې پورې اړه لري. د مثال په توګه ته خپل عمر په سکندونو کې هم ښودی شي نو بیا به د هغې لپاره دا شمیره بدله شي. د مثال په توګه که موږ دغه عمر یو سړي ته په سکندونو کې وښایو نو د 20 کاله عمر به شي چې 20 کلونه دي په هر کال کې
365 ورځې دي، په هر ورځ کې 40 غنټې دي، په هر غنټه کې 60 منټونه دي، او په هر منټ کې 60 سکندونه دي. نو دا زمونږ شمیره شوه، او بیا چې ورسره کوم یونټ راځي هغه به وي سکندونه. سکند صحیح. نو دا زمونږ په یونټ پورې اړه لري شمیره، خو د دغه باندې په دغه فرق نه غورځي. د مطلب خبره دا ده چې سکیلر مقدار ټایم یو سکیلر مقدار دی، او بس مونږ ته صرف د یو شمیرې او د یو یونټ ضرورت دی. زمونږ خوښه ده چې کومه شمیره کم یونټ په کار راولو، د هغې سره به شمیره بدلیږي. راځئ چې یو بل مثال راواخلو. ټمپریچر یا تودوخه چې کوم ده، دا یو سکیلر مقدار دی. دا یو بل مثال دی د سکیلرز. ټمپریچر. اوس د تودوخې حساب کتاب چې موږ کوو، نو موږ وایو چې نن تودوخه 45 درجې فارنهایت درجې ده. صحیح ده. په دې کې موږ ته یو شمیره یا میګنیچیود او یو یونټ ضرورت پیښیږي. نو ټمپریچر یو سکیلر مقدار دی، د دې بیان پوره کیږي په یو شمیره میګنیچیود او یو یونټ باندې. او څنګه چې تاسو ته ما وویلې دغه شمیره په دې یونټ پورې اړه لري. اوس که زه سنټیګریډ د یونټ په توګه په کار راولم، نو بیا دغه شمیره به بدله شي. دغه به بیا موږ وروسته زده کړو چې د یو یونټ نه بل یونټ ته موږ څنګه څیزونه بدلوو. راځئ چې یو بل مثال وګورو. ماس. دا یو کچمیش دی چې موږ یې کوو په فزیکس کې. ماس دا یو سکیلر مقدار دی. د مثال په توګه یوه خښته ده یا یو بلاک دی، او د دې ماس ته چاته بیانې، نو د دې بیان چې کوم دی هغه مونږه په یو یونټ او په یو میګنیچیود باندې کولی شو. نو که دا بلاک 20 کیلوګرامه بلاک وي، نو بیا مونږ وایو چې دا دی 20 کیلوګرامونه په دې بلاک کې. څنګه چې ما تاسو ته وویل دا میګنیچیود شو، او دغه یونټ شو. او څنګه چې تاسو ته ما وویل دغه شمیره یا میګنیچیود چې کوم دی دا په دې یونټ پورې اړه لري. اوس که ته د دې بلاک ماس چاته په ګرامونو کې ښودل غواړې، نو بیا دا 20,000 که دغه شمیره بدله شوه د 20 نه 20,000 شو، نو هلته یونټ هم ستا بدل شو، ګرامونه شو. نو دغه شمیره په یونټ پورې اړه لري. دا یو څو مثالونه دي د سکیلر مقدارونو. راځئ چې دا وګورو چې موږ د سکیلر مقدارونو سره چې کوم اپریشنز دي دا موږ څنګه کوو. لکه د جمع کولو معامله، د لرې کولو معامله، نو دا موږ په عامه توګه کوو. د مثال په توګه ټایم دی. نو که ټایم موږ جمع کوو یو بل سره، نو څنګه جمع کوو؟ نو ډېر اسان حساب کتاب دی. څنګه چې موږ ته معلومه ده که د یو سړي 20 کاله عمر دی، او 10 کلونه ورباندې نور تیر شو،
نو 10 کاله بعد دغه سړي عمر منګه دغه میګنیچیود یو بل سره جمع کو 10 او دغه یونټ نه یو یونټ راواخلو یو یونټ نو اسانه خبره ده په عام ژوند کې منګ وایي چې 20 کاله عمر د یو سړي دی او په هغه 10 کاله نور تیر شو د ټول عمر 10 کاله شو دا خو جمع کول شو او دغسې موږ ټول مقدارونه یو بل سره سکیلر مقدارونه په دې طریقه جمع کولی شو اوس لرې کول هم دغه اسانه طریقه ده د یو سړي 20 کاله عمر دی نو 10 کاله مخکې د ده عمر څه نو موږ دغه د لرې کولو یا سبټراکشن عمل داسې دی چې دغه میګنیچیود د غټ میګنیچیود نه وړوکی لرې کړو نو دا موږ سره 10 پاتې شو او د یونټو نه یو یونټ دې سره ولیکو چې کومه موږ سره پایلې راشي د دغه لرې کولو دغسې موږ د دې ملټیپلیکیشن هم په عامه توګه کوو او دغسې د دې موږ سبټراکشن ویشل یا ډیویژن هم په اسانه کوو